نو بیا د ګلیل کوپرنهم خاریې ته پر راکوزېدو عیسی د سبت په ورځ خلکو له تعلیم ورکولو. هغوی د ده په تعلیم حق حیران شول ځکه چې هغه په پوره اختیار سره خبرې کولې. په عبادت خانه کې یو سړی و چې پیریانو نیولی و. هغه په زوره چغې کړې ته زموږ نه څه غواړې ای عیسی ناصري؟ ته رالې چې موږ هلاک کړې څه؟ زه دې پیژنم چې ته څوک یې. ته د خدای پاک قدوس یې. عیسی هغه ورټلو او وی فرمایل چې غلی شه او د ده نه راوځه. بیا پیري هغه سړی د خلکو په منځ کې په ځمکه راوویسته او بغیر د څه نقصانه یې هغه پرېښوده. خلک حق حیران شول او یو بل ته وویل د دې سړي په ژبه کې څه کمال دی. هغه په پوره اختیار پیریانو ته حکم ورکوي او هغې راوځي. نو دغه شان د هغه په هکله دا خبره په ټول ملک کې خوره شوه. د عبادت خانې نه په وتو هغه د شمعون کور ته لاړو. د شمعون خواښې سختې تبې نیولې وه او هغې هغه ته خواست وکړو چې مدد یې وکړه. هغه ورغې او د هغې په خوا کې ودرېده او تبه یې ورټله. نو د هغې نه تبه لاړه، سمدستي پاڅېده او د هغې په خدمت کولو شروع شوه. د نور پریوتو په وخت ټولو خلکو خپل دوستان خپلوان چې په مختلفو بیمارو اخته وو هغه له راوستل او هغه په هر یو باندې خپل لاسونه کېښودل او روغ یې کړل. د ډېرو نه پیریان هم پاڅېدل او دا چغې یې وهلې چې ته د خدای پاک زوی. خو هغه هغې ورټل او د خبرو نه یې منع کړل ځکه چې هغې ته پته وه چې دی مسیح دی. چې سحر شو نو عیسی بهر یو خوشي بیابان ته لاړو خو خلکو د هغه تلاش شروع کو. نو چې وی مونته په سخت ورته وویل چې موږ نه مزه. خو هغه ورته وفرمایل په کار دی چې زه د خدای پاک د بادشاهۍ زیرې نورو ښارونو ته هم ورسوم ځکه چې زه د دې دپاره رالیږلی شوی یم. دغه شان د یهودیا په عبادت خانو کې بیان جاری وساتلو.